بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، عربستان مومند د کیمرمن اسدالله اجران سره تاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه می قبول کړئ. ابوذر مومند اسپندیار وزار دی، زه عربستان مومند او عرفان صاحب را سره موجود دی په دې پروګرام کې. غواړو چې یو کلام تاسو ته شیر کو چې تاسو تم خوان واخلئ او ان شاء الله لازم موږ بدات هم راکړي. یو کلام دی وای ته هم ټاګ وي نور یاران دې هم ټاګان دي، ته هم ټاګ وي نور یاران دې هم ټاګان دي، چې پته تړي څوک زړه ډېر جاهلان دي. دړکې به دې کولې چې زه ځوان یم، دړکې به دې کولې چې زه ځوان یم، تښتېدلي داسې ډېر د دې میدان دي. او هسې نوم دې د پښتون وشرمولو، هسې نوم دې د پښتون وشرمولو، بدنام کړي دي افراد د خاندان دي. او په محفل کې چې سر ټیټ وړي ښکته ګوري، په محفل کې چې سر ټیټ وړي ښکته ګوري، نارینه نه دي دا واړه اجراګان دي. او د اصیلو سه کینه چې درون ښکاري، د اصیلو سه کینه چې درون ښکاري، ټول کم اصل فریبجن دي ګڼ کپان دي. او د بدذاتو سره درون سړی سپکېږي، د بدذاتو سره درون سړی سپکېږي، مطلبونه سر کوي ډېر رذیلان دي. او په دوستۍ کې چې فریب کړي خوار به ګرځي، ډېر لیدلی علیمزي عربستان. نو وزار صاحب ته خواستې چې یو کلام را سره شریک کړي ستاسو لپاره. د غزل نه مخکې مقطع ده چې په یو دوه کې حیرانه شوه ګنګسه زندگی، ناولې مو په جنګ کړه مقدسه زندگی. مننه. په یو دوه کې حیرانه شوه ګنګسه زندگی، او ناولې مو په جنګ کړه مقدسه زندگی. یو څو شیبو له ودروئ د خدای دپاره جنګ، یو څو شیبو له وکړئ یو لسه زندگی. او غزل دی چې داسې لنډ بحر کې شان دي، په خپل ولس او په خپل قام سړیه یمه مین اندام سړیه، او که مې د بل چا محبت کړی وي مړه په ما دې شي حرام سړیه. مننه. که مې د بل چا محبت کړی وي مړه په ما دې شي حرام سړیه، او یم پیروکار د مقدسې مینې په ما دې ولګي الزام سړیه. مننه. یم پیروکار د مقدسې مینې په ما دې ولګي الزام سړیه، او که د یتیم بچي ازار اخلي نو زه ورځه وتړی حرام سړیه. مننه. که د یتیم بچي ازار اخلي نو زه ورځه وتړی حرام سړیه، او زه زندگی کوم په خپله خوښه، زه چاته نه کوم رام سړیه. مننه. زه زندگی کوم په خپله خوښه، زه چاته نه کوم رام سړیه. او د مقطع شعر دی چې د ژوند په لاره درنه پاتې نشم، د ژوند په لاره درنه پاتې نشم، ویزاره مه ته کوه پام سړیه. مننه. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ابوذر مومند صاحب غزل دی چې پرېږده چې رنځېږي زړه مې دغسې نهر ښه دی، او تلی مې په چا پسې د سترګو نه نظر ښه دی. پرېږده چې رنځېږي زړه مې دغسې نهر ښه دی، او تلی مې په چا پسې د سترګو نه نظر ښه دی. او یار به لیونی کړم زما داسې ادا هم زده ده، یار به لیونی کړم زما داسې ادا هم زده ده، ګناه ده که ثواب کله جادو کله منتر ښه دی. یار به لیونی کړم زما داسې ادا هم زده، ګناه ده که ثواب کله جادو کله منتر ښه دی. او ما د قلندر لمن په دواړه لاس نیولې ده، ما د قلندر لمن په دواړه لاس نیولې ده، ته وایه صاحبه چې محراب وکړو منبر ښه دی. ما د قلندر لمن په دواړه لاس نیولې ده، ته وایه صاحبه چې محراب وکړو منبر ښه دی. او زه مړه بنګلې او جاګیرونه واړه ستا نصیب، زه مړه بنګلې او جاګیرونه واړه ستا نصیب، زه زما په کول په سروګه باندې صادر ښه دی. زه مړه بنګلې او جاګیرونه واړه ستا نصیب، زه زما په کول په سروګه باندې صادر ښه دی. او خوشې بیابان وې خو چې تا سره څنګ کې وې، خوشې بیابان وې خو چې تا سره څنګ کې وې. بس دی که نه یاره دا بیان مې مختصر ښه دی. او خلک د ټولګي مریخ له سپوږمۍ لځي، خلک د ټولګي مریخ له سپوږمۍ لځي. پرېږده ابوذره پښتون ځان سره په شر ښه دی، پرېږده ابوذره پښتون ځان سره په شر ښه دی. کتونکو پروګرام تاسو وکتو، انشاءالله العزیز تاسو به خوښ شوی وي. پروګرام لږ لا ناوخت هم دی، اجازت غواړو د کیمرامین اسدالله اجران سره. عربستان مومند، فی امان الله.